تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسرائیل لخوا فلسطین څلور طرفه محاصره شوی، خوراکي مواد او د څښاک اوبه هم ورته نه پرېږدي. په دې نږدې وختونو کې په هغه ځایونو کې چې اوبه ډېره ژوره وه، تقریبا تر 7 مترو پورې راپورته شوې ده، او په ځینو ځایونو کې تاسو په ویډیو کې ګورئ چې تر 150 سانته یا نیم متر پورې اوبه پیدا کېږي او ځمکې مخ ته راپورته شوې دي، چې دا د الله جل جلاله لخوا د فلسطین مسلمانانو سره یو خاص او ځانګړی کومک او مرسته ده. کله چې یو څوک د الله د دین کومک کوي، نو الله پاک بیا د دوی کومک کوي او داسې کومک ورسره کوي چې د چا په ګمان او فکر کې هم نه راځي. نو انشاءالله د فلسطین مسلمانانو مجاهدو په برخه به اخر هم بریالیتوب په برخه کېږي او دا اسرائیلي ظالمان به له ناکامۍ سره مخامخ کېږي انشاءالله.